السلام علیکم. زما چې سونه مرګري دی وروره زه د خپل مرګري خواله راغلم او د خپل دوست زما د اکاونټ ویډیوګانې وګورئ. دا زما ورور چې په خوا کې پروت دی عمران بھائی دی، دیر خان دی او خټک صاحب دی او ماشاءالله د خټک صاحب موږ شکریا ادا کوو. وروره د دې ورور خواله چې موږ رالو کنه زمونږ یو بل مسلمان ورور راغلی او د دې سړي دپاره ویډیو کړول. اول خو هغه ته وایم چې ویډیو کوزه که او 100 ریاله راغلو هغه هم که ته غواړې نو پخپله به موږ درولېږو. زمونږ چې د دې ورور کومه کار وکنه خبره یا د دیر یا د سوات یا د آل خیور پښتونخوا، خو وروره موږ خپل پښتانه کوشش کوو چې په حیا عزت کې د دې خاورې نه اوچت شي. موږ د دې ورور خواله چې راغلیو دا ویډیو موږ داسې نه کوو چې د چا نه څه غواړو چې خدای مو بخی راویلېږئ. دا سړی په بیماری کې او په هسپتال کې 2-3 میاشتې تېرې کړې وې، د خپلو دماغ هم کار نه دی کړی. زمونږ یار دوست دی دا او وروره دا انډیوالان هم چې کوم دي غریبانان زمونږ نن سبا ټول انډیوالان داسې حالات تېره سعودي عرب صحیح ده چې هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی. منګه دا ویډیو په دې نظر کوو چې زمونږ د دې خاورې د بچي لاول خو بېعزتي شو ده په 100 ریالو باندې هغه کس ته ویډیو کوزه کي. دویم نمبر موږ خپلو پښتنو ته دا وایو چې موږ څونه انشاءالله پر روان وخت کې یا وس او یا مخې ته قدمونه اخلو نو موږ به لاول خپل جیب ته او خپل هغه یار دوست ته لاس ورچو چې کومه د عمران بھائی په شانتي د خانجي په شان د خټک بھائی په شان چې ماشاءالله لکه د دیو قوم او رسمیت ته چې وګورئ زمونږ د دیر د خاورې نه ډېر جدا دي، خو ماشاءالله د پښتونولۍ په نظر باندې زمونږ صدا دی راغلی دی ناست دی. د دې ورور چې زمونږ کومه قصه وه عمران بھائی او خټک بھائی په خپل سر باندې را ذمهواري واغسته. ماشاءالله زمونږ دا ورور به ښه په حیا عزت کې کور ته ځي او موږ دله نه چندې کوو نه وله خیرات راټولو او د ده د پوره معاملاتو پورې موږ یې ذمهوار یو. وروره ته پکې د خپل طرف نه کوم پیغام ارشد خان بھائی ته ورکې او یا نور ملګرو ته؟ بس عمران هر څه ومنل وایي زه به هر څه وکړم. زه د هر څه ذمهوار یم، زه هر څه زما ورور دی ملګری مې دی او چې څومره څه وي د هغې څه ذمهوار. خټک لاله ستاسو له طرف نه پکې کوم میسج پیغام؟ بس انشاءالله مونږ زموارتیا وسته عمران وویل بس انشاءالله مونږ به هر څه کوو که د رب خوښ. ښه ماشاءالله میډیا والا ته زه دا وایم چې کوم زما په شانتي دي که مثال په طور زه وګرځم په ریاض کې به 100 بیماران اوس پراته وي. وروره په ویډیو کې راوستل دا خو آسان دي خو کار سر ته رسول دا ډېر ګران کار دی. د ویډیو نه مخکې موږ له دا سوچ پکار دی چې څنګه زه خور لرم، مور لرم، غم لرم، خادي لرم، اجره لرم، داسې بیا بل پښتون لري بل. کوشش وکئ چې د دې شیزونو نه ګریز وکئ په داسې طریقه باندې هیلپ د پښتنو څه وکئ چې پر روان وخت کې پې هغه تره تربور ته یار دوست ملامته نه وي. دې سړي له موږ خیر نه راټولو، په ده باندې موږ د جیب نه ماشاءالله مال لګو. د عمران بھائی خټک بھائی او چې کومه زموږ وسو موږ او نور یاران دوستان په دې طریقه باندې موږ د پښتون قام انشاءالله بېعزتي نه کوو، عزت پې کوو او ورسره به یو. ارشد تا چې دا کومه ویډیو د دې پښتون نه کړله که نه دا صاحب جایداد دی، دا د چا پیسو ته محتاج نه دی. انډیوالانو په غلطۍ ته راوستی او د انډیوالانو مشوره هم نه ده کړله مشرانو سره پټه پټ دا ویډیو کوزه که کنه د دې به ته ډېر غټه سره او بس په تاسو باندې تنقید زمونږ دا ده چې ویډیو کوزه کوي او دا سړی زما ورور دی، زما د اکاونټ چک کوي لاندې په اکاونټ کې ویډیوګانې وګورئ. پر روان وخت کې خټک صاحب عمران بھائی او زمونږ دا ګروپ په سیوا کېږي انشاءالله. بزنسمینان چې زمونږ په ریاض کې څونه مي موږ به د خپل پښتون قام د میډیا نه په شیشه انشاءالله ډېر خدمت کوو. لږې خبرې به چا به میډیا ته راځي چې زمونږ د وس نه باري. الله هم ښه د وباد لرئ د الله په